کال 2021 د سواد دپاره بختور کال ثابت شو او په دې کال کې 15 کاله پس پاول ځل د ترهګرۍ هیڅ قسمه پیښه مخې ته رانغله. د دې نه شاته د کال 2006 نه تر 2006 پورې هر کال د ترهګرۍ څه نه څه پیښه شوې وه او کال 2021 په سواد کې د امن او خوشحالۍ کال ویلی شي. د سواد اډیشنل اس پی شاه حسن خان په دې اقلا ډیو ته وایي سو پورې د سواد د حالاتو تعلق دی نو په دې موږ د الله ډېر شکرګزار یو چې د 2005 نه ونه تر دې ساعته پورې شکر دی په 2021 کې موږ ته داسې څه د دهشتګردۍ څه وقوع نه ده شوې نه څه ټارګټ کیلینګ شوی دی نور عموما د معمولي جرایم دا خو کېږي روان دي خو شکر دی چې دا کال موږ ته الله پاک ډېر په خیر خیریت تېر کړو. د ترغې په عقله هم سواد څکل بختور و. د سواد موټروی نه پس د کالام ملم جبې او نور ټول سړکونو جوړېدو سره سیلګرۍ ته وده میلاو شوه او د سړکونو جوړېدو له کبله د کال 12 میاشتې سواد ته د سیلانیانو راتګ روان و او خاص کر د اوړي نه پس د ژمي په موسم کې هم ګڼ شمېر سیلانیان سواد ته راځي. د سواد موټروی یا د سواد ایکسپریس وی دویم فیز چې د چکدرې نه تر مدینه پورې دی انتظامی چارواکي وایي چې په دې به هم زر کار شروع شي. د سواد ډیپټي کمشنر جنید خان وایي سوات ایکسپریس وی چې کوم دا 83 کیلومتر په سوات او ملکن ډسټریکټ کې براتریږي د دې لینډ اکوزیشن کرنټلی انډر پروسس دی او موږ امید لرو چې نیکسټ مانث جنوري اینڈ طرف ته به د دې افتتاح هم کیږي د دې یو قسمه ګراوند بریکینګ وکړو. صوبایي حکومت سواد کې د سیلګرۍ د پرمختیا لپاره هم غټې منصوبې شروع کړي دي او د منصوبو سرته رسېدو سره د سواد سیلګرۍ ته نوره وده میلاو شي. په دې اقلا ډیپټي کمشنر سواد وایي بیا ټوریزم سیکټر کې خاص کر ډېر میجر کارونه لګیا دي روډ نیټورکس نیو ډیسټینیشنز کیمپینګ پاډز باندې کار لګیا دی. منکیال کې یو انټیګریټډ ټوریزم زون باندې لینډ اکوزیشن سٹارټ دی 750 کنال کې به یو سټیټ اف دی آرټ لیول هائی اینڈ ټوریسٹ ریزورټ جوړیږي چې کوم په پاکستان کې خپل نوعیت یو منفرد انټرونشن. د تعلیم لپاره هم سواد کې غټې منصوبې روانې دي چې د سواد یونیورسيټي زری یونیورسيټي د ښځو یونیورسيټي انجینیرینګ یونیورسيټي او ویټرنري یونیورسيټي جوړېدو باندې هم کار روان دی. په دې اقلا ډیپټي کمشنر جنید خان وایي راتلونکي سو کال پس با سواد صرف د ټوریزم کیپټل نه وي بلکې دا به د هایر ایجوکیشن هم یو کیپټل وي او څنګه به ماضي کې ابټاباد ته خلک تل تعلیم لپاره ان شاء الله سواد کې چې کوم یونیورسيټیز دي انجینیرینګ یونیورسيټي کیمپسز دي په بریکوټ کې په کابل کې په کالام کې مټه کې دا سلور دا به پوره ډیویژن د لپاره فیډینګ کوي. خلک وایي چې د سواد خلک هر وخت کې ډېر ځپلې شوي دي او دې وخت کې چې وزیر الله تعلق د سواد سره دی خلک وایي چې وزیر الله پکار دي چې هغه سواد له ډېر توجه ورکړي چې سواد خلک بیا په خپل حقوق باندې وردیږي. فیاض ظفر وایس اف امریکا ډیوا سواد.